وکړ چې د جمعې د لمانځه وروسته لږ چکر وهو. ما وویل سمه ده. د لمانځه وروسته په موټر سایکل روان شو. څو ځایه وګرځېدو. اخر ځای مو ښار ته نږدې یو کلی وه. مازدیګر وه. ملګري مې وویل چې راځه د مازدیګر لمونځونه به په دا جومات کې وکړو. نور به بیا کورونو ته ځو. جومات ته ورښکته شو. مګر جومات کې فاتحه ناسته وه. زموږ په لیدو ټول راپورته شول. مخې ته راغلل. ستړي مشي یې راسره وکړه. ملګري مې راته وویل چې موږ لمونځونه کوو، تاسو کښېنئ. د فاتحې والا فکر کړی چې دا خلک فاتحې ته راغلي. لمونځونه مو ادا کړل. لاړو یوې خوا ته کېناستو. ملا د دعا لپاره قرأت پیل کړ. ملګري ته مې پټ غوږ کې وویل چې وروره اوس د قرأت وروسته دې خلکو ته څه ووایو؟ سړی مړ دی، ښځه مړه ده او که ماشوم به وي. ملګري مې وویل چې بس تش وګونېږه یا سر وښوروه، نورې څه کوې؟ قرأت ختم شو. ملا دعا لاس پورته کړ. دعا تر سره شوه. موږ هم ناستو کسانو ته سرونه وخوځول چې خدای جل جلاله دې وبخي. دوی مننه وکړه او ملا ته یې غږ کړ ملا صاحب دوی ته هم د راتګ دعا وکړه. ملا صاحب بیا لاس پورته کړ چې رب دې اجرونه ورکړي، هر قدم یې د نیکۍ په تله بدل شه. موږ را پورته شو. ټول کسان را سره پورته شول. ویلې چې پاتې شئ، شپه وکړئ. مننه مو وکړه او رخصت مو واخیست. لږ مزل وروسته مې ملګري ته خندل چې د فاتحې والا لکه چې د کومو خپلوانو ګمان را باندې وکړ. هغه هم خندل. ویلې بله چاره نه وه، باید دعا مو کړې وای. د جومات به 100 متره تېر شوي وو چې همصنفي را باندې راغی. ستړي مشي مو وکړه. ویلې دلته څه کوئ؟ ما ویل چکر ته راغلی وو، خو هغه جومات کې په فاتحه ور برابر شو. د فاتحې والا فکر وکړ چې خپلوان یو، همصنفي مې زیاته کړه. هو جومات کې فاتحه پرته ده، نن یې 3مه ورځ ده. ما ویل څوک مړه و، ښځه وه که سړی یا ماشوم؟ ویلې نه نجلۍ مړه وه. څو ورځې وړاندې د کوره پټې وتلې وه. امنیه قماندانۍ سره وه. کورنۍ د قماندانۍ راوسته. 2 ورځې مخکې مړه شوه. خپله به یې ځان وژلی وي که کورنۍ به وژلې وي. اوف، دا خبره لکه قیمتونه تندرونه او د کاڼو باران وه. هیڅ په ځان نه یم پوهېدلی. دا هماغه نجلۍ وه چې زموږ دفتر ته راغلې وه. د همصنفي سره مو رخصت واخیست او خپلو کورونو ته ولاړو. خو زه د جهان تر ټولو ستر درد او غم ته ورولوېدم. کله به مې ځان مجرم ګاڼه او کله به مې ځان ته تسلي ورکوله چې زما څومره وس وه. نجلۍ سره مې وکړ. د دندې مې زړه موړ شو. هیڅ کوم څه خوند نه راکولو او نه تر اوسه د ذهني کشمکشونو ومې پوښت څه ګوري، د څه په ننداره یې؟ په غریو نیولې انداز یې وویل د معصومې نجلۍ روح مې لټولو. ما وی ګوندې اسمان کې پیدا کړم. په مټ مې لاس ورکېښود. راځه چې اتاق ته ځو، نورې خبرې به هلته کوو. تر اتاقه 2 غلي وه. اتاق ته ورسېدو. غلی مې وویل
عمر ته ویل چې خپل طبابت دې کوه، زموږ په ادبیاتو کار مه لره، خو ګوره کله کله د مجبورۍ د شعر او لنډیو په ژبو دردونه بیانولی شو. عمر ترخه مسکا وکړه، ویل یاره خیبره ته هم عجیبه یې، تر اوسه دې هغه خبره په زړه ده. ما ویل خود مې په زړه پاتې کړي، ته مې د خپل خفګان لپاره دلته پاتې کړي او ته په اسمانونو کې د نجلۍ روح لټوي. عمر د ممتاز ورکزي لاندې بیت ووایه، غرونه غرونه ظلم وینم مګر بیا هم یم ژوندی، زه د کرش ماشین یم ډبرې تېروم. ویلی بس سمه ده، نور د ځواني مرګې نجلۍ فکرونه نه کوم، شاید د خدای جل جلاله به همدا رضا وه. ما ویل آفرین، داسې تکړه شه، زیاته یې کړه، راځو ستا خفګان ته. تا خو به کوم خفه فلم یا کومه خفه کیسه نه وي لوستي. کله کله د بعضې فلمونو غمجنې صحنې یا د کتابونو غمجنې کیسې د انسان په ذهن تر لنډې مودې ناستې وي. ما ویل نه یار، هو لاسونه یې کړس وهل، تندي ته یې ټس ورکړ او د مسجد قرار بیت یې راته وویل، دا خو یو ته وي چې په روز زړه او دماغ ګرځېدي، ته هم مین شولې خیبره سړی څه ووایي. ما ویل توبه، ته هم په سړي نخرې کوي، زه صرف د متخصص د کار او ځیرکتیا متاثر یم، مین د کومه شم. عمر په خندا وویل، د مینتوب ښکر نه وي چې ولیدل شي، همدا مینتوب دی چې په لیدو یې آرام احساسوي او په تګي یا نشتوني خفګان. د عمر خبرو شکمن کړم چې یاره یو څه خو همداسې یم، د کومې ورځې چې مې متخصصه لیدلي خوبونه او آرام راڅخه کډې شوي دي. زه په همدې فکرونو کې وم چې عمر پوښتنه وکړه، خیبره متخصصه څوک او د کوم ځای ده؟ ما ویل متخصصه د کابل ده، خو ژوند او وظیفه دلته کوي، ډیره په لوړه سطحه ده. عمر بیا د رحمان بابا بیت زمزمه کړ، نشي د ملنګو د خانانو سره کلي، چیرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن. ما ویل چې عمر دا بیت په څه معنا؟ عمر زیاته کړه، خیبره موږ او تاسې نورماله وادي ژوند لرو، ټول فوکس مو پر کورنۍ زده کړو او دنده وي، هسې نه د متخصصې ګرانښتې د دې ټولو وباسي. ما ویل یاره دا خو د ګرانښت یا متاثره کېدل د خپلې خوښې کار نه دی، فکر کوم ګرانښت طبیعي دی. ویلې هو مګر متوجي اوسه. ما ویل سمه ده. عمر وویل چې ناوخته دی، نور به ویده شو. عمر ته مې ځای برابر کړ، د اتاق ګروپ مو بند کړ، پر خپلو ځایونو پرېوتو. زه نو اوس سم د متخصص فکرونو ته وزګار شوم، پوره باوري شوم چې زما زړه د متخصص سره یو څه لار بلکل شته. په همدې فکرونو کې ویده شوی وم. سهار راپورته شو، د لمونځونو ناشتې وروسته عمر رخصت واخیسته. زه په دې تمه شوم چې دوهم نوکریوال راشي او زه پوهنتون ته لاړ شم. تر هغې دوهم نوکریوال راغی، ما پوهنتون ته حرکت وکړ. تر 12 بجو پوهنتون کې وم. د پوهنتون راوتو آصف وویل ته چیرته ځې؟ ما ویل زه روغتون ته ځم. رخصت مو واخیست. زه په سړک د رکشې په تمه شوم، د لږ انتظار وروسته رکشه راغله او ورپورته شوم. روغتون ته په رسېدو وم چې زنګ راغی، ومې کوت نامعلومه شماره وه. زنګ مې وکای کړ او سلام مې وکړ. هغې وویل وعلیکم سلام، وړانګې یم، د ښځینه واټ متخصصه. ما وویل مننه اغلې، تاسې ښه یاست؟ ویلی الحمدلله، ستاسې روغتیا غواړم. ما ویل شکر چې ښه یاستئ. پوښتنه یې وکړه چې پوهنتون کې که روغتون کې؟ ما وویل د پوهنتون راوتلی یم، نور روغتون ته داخلیږم. ویلې سمه ده، ته دې ډوډۍ وخوره، ځان تیار کړه چې موږ عملیاتي ناروغ لرو. هو مې وویل او زنګ قطع شو. اتاق ته راغلم، لباس مې بدل کړ او تیاری مې شروع کړ. د عملیات خونې ټول شیان برابر شول، لاړم، لمونځ مې هم ادا کړ. نور په عملیات خونه کې په بې صبرۍ انتظار کوم، ښکته او پورته ځم، کله یوې دروازې ته کله بلې ته.
د عمومي دروازې د خلاصېدو غږ راغی. په بیړه ور مخې ته شوم. 2 غبرګې نرسانې راننوتې. سلام یې وکړ او زیاته یې کړه، تاسو آماده یاست؟ ناروغ راوړو. ما ویل هو زه تیار یم. نرسانې بیرته د عملیات خونې ووتې. جالبه یې دا و چې زما د ډوډۍ خوړل هم هیر و. خود بهیر و. اخیر د چا متاثره کېدل و. 2 دقیقې وروسته نرسانو ناروغ عملیات خونې ته رادننه کړ. نرسانې د ناروغ په ترتیب اختوي. زه د اولني عملیات خونې د دروازې مخ ته ولاړ وم. د عمومي دروازې مې سترګې نه ایستلې. یوې نرسې راغږ کړ، خیبره وبخئ که د صفاکار وپوښتئ چې د عملیات خونې ریکوري وګوري. ما ویل سمه ده. لاړم او صفاکار ته مې د ښځینه ریکورۍ د کتلو او تیاري وویل. بیرته راستون شوم. د عملیات خونې په دروازه کې متخصصه ولاړه وه او د ناروغ د پیوازې سره یې خبرې کولې. ورغلم، سلام مې وکړ او ومې ویل په خیر راغلی. مننه یې وکړه او زیاته یې کړه د ناروغ د پیواز څخه ګوته ولګوئ. د ناروغ دوسیه مې راواخیسته. د پیواز څخه مې ګوته ولګوله. متخصص یې وویل وشو؟ ما ویل هو. د ناروغ پیواز د عملیات خونې ووت. متخصص یې ما ته وکتل او زیاته یې کړه خیبره څنګه یې؟ ښه ورځ دې ښه وه؟ ما وویل شکر، ډېره ښه وه. ویل وبخئ زنګ مې ځکه وکړ چې پوهنتون کې نه یې. ما ویل مننه، ستاسې د پاملرنې سلامته اوسې. هماغه وخت روغتون ته په لاره وم. نن متخصص نوی لباس اچولی و. زما د خوښې رنګ هم همدا و. ویښتان یې له مخکې په عملیاتي بلاستیک پوښلي وه. د نورو ورځو برعکس ماسک په لاس کې ورسره وه. متخصص یې وویل ته دې خپل کار ترسره کړه.